बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़वागा मलगरो दोस्तानो चरते चोई खादो बाज़ सैनन आउटिंग ता हम रागलियों खो दवा मुहिम खबरना ताऊ सरा शेयर कोम यो चिकम एक और अदालत अफगान शहरी यो कमने दावेली दी चे कम अफगानान च अमेरिकन सरकार क्रियनी खतरे और पनाया खसी पाकिस्तान के नो आगा मो बासे दा हुक्म सदे पेखोर हाई कोर्ट करे दे د کم کیس دی تفصیل در کومه د افغانانو لپاره خوشاله خبر ده چې کم پناه اخیستې د پاکستان کې بل خبر چې کم افغان میډیا کې راځي او افغان میډیا کوي چې الته طالبانو چې کم ریشي ځمکه ده هغه هم په خپل قبضه کې ولکه کې اخلي او سرکري توګه باندې کوي بیا نوې قانون نافذ کوي د خرید فروخت یا دغه شانتي نو هغه ولز د پاره یو ټینشن جوړ کړی دی اول خبره خو دا ورکوم چې دا پیښور های کورټ کې دا شهزاد اکبر وکیل په ترو باندې یو افغان شهري دا کیس دایر کړو چې هغه خپل ډاکومېنټس هم پیش کړي چې ما الته افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی دی او زه په 2020 کې پالیسي تحت باندې پاکستان ته په لیګل طریقه یعنی یو قسم دا لیګل واچ پرې خود پکې دا رجسټر شو نوم راغلیو او دغه کیس په حواله سره هغه خپل هغه ډیفند کړیو تاسو ته یاد شي ما ویلي چې 15000 کیسونه چې کم دي په پیښور های کورټ کې التا افغانانو کړی دي دغه کیس په حواله سره ډیر اهم اپډیټ راغلی دي اهم حکم نامه راغلی ده چې دا نور تم فائدہ ورکړي نو هغه دغه موقف کې کامیاب شو او په دغه کې باقاعده توګه اسلام آباد های کورټ دغه فیصله واورولې ده چې دغه افغانۍ دی کم افغانانو د امریکن سره یا کار کړي یا الته طالبانو نه ورته خطرې او په دې طریقې باندې راغلي وي 2020 کې نو هغه دې ما ډیپورټ کوي دا ډېر مهم پرمختګ دی نور افغانانو لپاره هم چې دا قسمه حکم چې کم دی چې کوم ملګري دلته کې وو نو هغه د پرخه خبر دی که هغه ته چېرته مشکلات وي نو دغه شانتي دغه حکمنامه هم راخیستې شي پیښور های کورټ نه او دغه شانتي خپل کیس هم مخکې ته بوتلی شي چې پاکستان کې اچا کاروباري اوس رشته یو بل کاروباري خبره هم کومه چې یو خو کاروباري ویزې چې کمې دي هغه کیږي خو هغه په ګران قیمت باندې ملاویږي دا یو پالیسي ده بل خو کاروباري خلکو هم څه کیسونه اچولی دي په لاهور کې هم او دلته اسلام آباد کې هم لګ دي او دا شان د پیښور کې هم کاروباري خلک هم خپل هغه کولی شي چې هغه دې په دې توګه باندې خپل کیس کولی شي نو عدالتونه شته محکمې شته ډېرو ته ریلیف هم میلاویږي دا د افغانانو لپاره ډېر خوشحاله خبر دی بل طرف ته زه د افغانستان دغه میډیا کې چې کوم چلیږي تاسو سرچ کولی هم شئ چې هلته طالبانو چې کوم یعنی زیاترونه خلکو نه ځمکې اخیستلی شوي هم د هغه سرکري کړی شوي دي یعنی خپلې والکه کې اخیستې دي او اوس دغه چې حکمنامه جاري شوي ده یعنی نوی قانون چې هغه هر یو ځمکه هغه خپل والکه کې اخیستی شي راشي ځمکه او هغه بیا خپل توګه باندې دولتي توګه باندې دولت کې شاملولی شي او دولت په توګه باندې هغه خرڅول یا دغه شانتي یو نوی قانون نو یقینا چې دغه شانتي نور سخت دریزې خبرې دي خو دغه شانتي کا کیږي ورکې نو دا عملیات یقینا چې هغه د پاره ډېر خطرناک دی او زه به وایم چې یقینا چې ابدي باندې افغانانو لکه نور مشکلات هم زیات دي پاکستان سره کوم اړیکې چلیږي یا کوم نمونه ترخګرۍ واقعه دي اوس هم د جنگ فضا دی اینی ټایم حملې کیدی شي اینی ټایم کیدی شي یعنی هغه چین چې کوم خبره روانه کړې ده کیلا ولې پاتې دا چې دلته پاکستان کې ترخګرۍ کیږي یو شمېر واقعیات کیږي نو هغه تړل شوي افغانستان سره وي نو افغانستان سره چونکې مسله نه ده حل شوي نو په دې باندې ډېر زیات هغه دی بهرحال ما چې دا دوه اهم خبرونه دي تاسو سره شیر کړم پکې خوشخبري هم وه بل د افغانستان میډیا چلیږي ګورئ د اکثر ماته ولیږي دروغ دا ده همغه خو چې کوم خبرونه چلیږي یا تصدیق کوو نو هغه خبرونه تاسو هم بیا کوئ او تاسو نه خواست دا دی چینل مه هېروئ خپل ورور مه هېروئ او لایک سبسکرایب لازمي راکړئ ډېره مننه خوشحاله